له همدغې ځای نه وروسته له دې تقریبا زما 4 کاله سو چې زه په دغه مسلک کې یم او په مختلفو پوهنتونونو کې مې درس ورکوه. یو شی کولی شم چې هغه دا ده چې وروسته له دې نه چې زما خویندې نشي کولی پوهنتونونو ته راسي، نو زه همدې تلویزیون نه د خپل استعفا وړاندې کوم او نه غواړم چې نور دغه لړۍ دوام وکړي، ځکه چې زموږ او تاسو د درد دوا یوازینی شی چې دغه علم دی. په یونان کې تاسو وګورئ، هلته وایي کله چې د ښوونځۍ بنسټ په یونان کې کېښودل شو، بنسټګر نه یې پوښتنه وکړه چې دا نارینه‌و لپاره ده که د ښځینه‌و لپاره هم دی. دوی ویل چې نه، دا یوازې ښځینه‌و لپاره دي. ورته ویلې ولې؟ وایي د دې لپاره چې یوه میرمن کولی شي په سلګونو په لسګونو نسلونه تربیه کړي او بالاخره دا ټولنه ټوله پرمختګ په لور روانېږي. ولې متاسفانه بدبختانه زه چې کله خبر شومه تر دا ننه پورې علیزی صاحب تر دغه ساعته چې دلته زه له تاسو سره غږېږم، دا اوس وخت کې زه ځورېږم، عذاب د وجدان باسمه. ای کاش چې نه پوهېدوی په دغه مسله.